أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية. پر سایډ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا هغه کسان دي چې دې کسانو په روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د چور چغې والی دي. نو دا کسان چې دي د سعودي حکومت نیولي دي دا تقریبا 150 کسان دي. په دوی باندې 5 سال قید او 60,000 ریال جرمانه دا په دی یو کس باندې نافذ ولا چې دا یا به 60,000 ریال جمع کوي او یا به 5 سال قید خوري. نو زه خو په ډیر سنوي مخ وړو کې غونډي کمنټس په ورکوم والله چې د دې کسانو به د رزق درک نه لګي. ځکه ما ته پته ما بخپل مسافري کړی د کم سړی چې مسافري لذي کنه نو دا هغه سړی به مسافري لذي چې کم سړی په پاکستان کې د رزق درک نه لګي. نو چې دا هغه کسان دي چې د دوی د رزق درک نه لګي نو وزه صرف دا یو وړو کې غونډي خبره دوی ته کومه چې تاسو له دې چې غوسه درکل ولټه تاسو څومره ذلیل کړئ. لکه اوس 15 کال ډیر غټ ټیم دی کنه یا به 15 کال تاسو جیل خورئ او یا به تاسو 15,000 ریال جرمانه ورکړئ. 15,000 ریال جرمانه چې دا 15,000 ریال دوی په 15 کال کې نشي ګټلې. نو خدایم غر نه کا خدایم فوی کدار عمران خان هم خپ سور کې ناشته نو شریف شابه شریف هم خپ سور کې ناست. دا سیاست ته موږ صرف استعمالي ایسم نه کې زه اوس د عمران خان زور ګورم یا د بل چا زور ګورم چې تاسو دی رو باسي. نو خدای او دې زولې ته وګورئ مسافرۍ لتلی وي مزدورۍ لتلی وي دغه د خپل مزدوري کوي دی خو ته خپل کور ته ګورئ د خپل کسانو ته ګورئ چې دا دلته کم غربت تیریږي. نو صرف دې د لپاره سوچ وکړئ چې موږ سره لپاره راغلی او سکو او به لپاره به غلکه دا سوچ وکړئ کنه تاسو چې په کم ځای کې ولاړ وي نو دا تاسو له زیب درکې چې تاسو دغه کې دا چغي واخی. نو دا بيخي ناجیز کړی دا ډیر زیاته ناجیز کړی دا خدای هغه سزا ول خدای پاک ورکړه. نو نور چې زما څومره مسافرونه دي نو دا غوې د لپاره زما دا وړو کې شانته ریکوست چې آینده لپاره خیال کوي داسې قسمه څه غلطي ونه کوي. ویډیو در سره شیر کړئ چې ار یو مسافر ته دا پته ولګي چې د آینده لپاره به دوی داسې غلطي ونه کوي. والسلام.